جی السلام علیکم. دا دلته زه یو تاسو ته یو بل بوټی ښیم او دې ته الډر فلاور وایي. ELDAR الډر فلاور. او دا دلته چې راغلم نو ما د خلکو تپوس وکړو دوی دغلته زما د نسوله دغه جوړ کړو دا جوس جوړ کړو او د دې ګلونه جوړ کړو د دې نه او هغه څه زبردست په هغې کې چې کوم دی نو هغو چیني او لیمن یې واچو پکې او دا ګلونه پکې واچول او دا یې کړه او هغه چې کوم دی زبردست د دې نه چې کوم دی یو جوس تیار شو څه ډېر ښکلی ما چې دا تاسو ته وښیم دا چې کوم دی نو هغه دی او دې ته الډر فلاور وایي الډر فلاور او دا دغه دی په تپوس باندې او پته دغه سر پته لګي چې هر څه شی دی که تپوس نه کوې او ځان نه پوهه کوې نو هېڅ هم نشي زده کولی دا ما تپوس وکړو هغو نه او دغه مې ته وکړو نو بیا هغه ووایي چې دا شی دی دا بوټی دی چې دی الډر فلاور وایي او دا ما خو بل ځای چېرته نه دی لیدلی رښتیا خبره زموږ په علاقو کې او نشته خیر په دا به داسې یورفن دغه بوټی خو دا که اوس چا راوړی او نل کړی وي خو دا اوریجنلي چې کوم دی هلته ما نه و لیدلی چونکې هلته خو ما د غرونو سره واسطه و د پټو سره هم و دغه سره هم ما نه و لیدلی دا بوټی په دغه سره ما چې دا تاسو ته وښیم چې یاره په دې کې چې د الډر فلاور څه ته وایي نو دې د دې ګلونو نه چې کوم دی د دې نه اوس چې کوم دی نو جوس تیار کړو او دا دغه دی دا ډېر مزهدار او دا چې کوم دی نو دغه دا ریانه دا بوتل راوړه دا بوتل ون بوتل ون دا بوتل دا وایي نه دا چې کوم دی نو الډر فلاور دا یې پکې جوړ کړو او دا یې چې کوم دی نو موږ له راکړو باندې نو سره ګفټ کړو دا پورته هلیکاپټر روان دی دغه مو وایي نه او دغه دی دا ونیسه